سلامونه ملګرو. په شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د ډرون حملې خبرونه دي او دا وخت نه صرف خبرونه دي بلکې په سوشل میډیا باندې لوی سنسیشن هم جوړ دی. ویل کېږي چې دغلته تر وو پورې کسان په دغه ډرون حمله کې په حق رسیدلی دي. دا خبر دی چې دا په وزیرستان کې په شوال ډیویژن کې په شوال علاقه کې ډرون حمله شوې ده. حقیقت دا د فیکټ چک په تور تاسو ته چې په میرانشاه شمالي وزیرستان په تحصیل شوال کې دا وخت د ډرون کومه حمله نه ده شوې او کوم خبر چې ځینې ملګري کاپي پیسټ کوي او شیر کوي په پیجونو باندې، نو دا د کال 2015 د 28 جنوري خبر دی. دا وخت چې کوم خبرونه چلیږي چې په شوال کې ډرون حمله شوې ده، دغه ډرون حملې خبر دروغ دی. فیکټ چک سیاسي مقصدونو لپاره دغسې پروپاګانډې کول د یو مخصوص ذهنیت یا د یو مخصوص جماعت نه یا د یو مخصوص سوچ د خلکو نه راځي، کوم چې بدګمانۍ جوړوي یا صرف خپل سیاسي پروپاګانډې ته یا بیانیې ته د توقیت ورکولو لپاره دغسې پروپاګانډې کېږي. نو په شوال کې کومه ډرون حمله دا وخت نن ورځ یا پرون بهرحال نه ده شوې، د ټولو کور ودان.